السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه یم فیض الله فیض. نن ورځ غواړم تاسو ته د یو خطرناک وایرس چل در زده کړم چې در وښیم چې څنګه موږ یو خطرناک وایرس جوړولی شو. دغه وایرس ته ډینجر وایرس ویلی شو، خطرناک وایرس. ځکه خطرناک وایرس دی چې له دې نه موږ یو فایل جوړوو. دغه فایل که موږ په پلچ کې واچوو، میموري کې واچوو، یا یو چاته د لینک له لارې ولیږو، هغه که فیک کي ځان ته هغه کې خلاص کړي، کلیک ورباندې وکړي، د ټوله ډیټا د ټول کمپیوټر په فارمټ کېږي. که په هغې کې موږ د کمپیوټر سی ډرایو انتخاب کو، ډي انتخاب کو، ای انتخاب کو، یا که د دې کمپیوټر لاس ډرایو دی د لاس ډرایو نه ټول موږ انتخاب کو، نو دا به ټول په یو وار سره کېږي. دغه فایل کوډ چې دی ما په نوټ فټ کې لیکلی دی، نوټ فټ کې دی، زه دغه خلاصوم. وګورئ ما په دې کې ډي ای اف جی ایچ انتخاب کړی دي، خو تاسو ته د تمرین په خاطر زه بل کار کوم. دغسې کار کوم چې زه له دې نه د نور فایلونه ختموم. یوازې د تمرین لپاره زه په دې کې اف پرېږدم چې زه تاسو ته وښیم چې په دې اف کې د ما سره کومه ډیټا پرته ده، دغه ډیټا زه ورباندې ختم کړم، تر څو تاسو ته یو مثال راوړم، یو ژوندی مثال درکړم. په دې کې زه دغه ختموم او ای ختموم، ډي ختموم، او دغه ما ختم کړل. زه اوس غواړم تاسو ته یو مثال راوړم، ژوندی مثال درکړم. نو دغه فایل چې دی دا یوازې ما اف پرېښودو، نو زه غواړم اف ډایلیټ کړم. دا به موږ په سیو کو، ډیسکټاپ ته به یې ولیږو، له دې به موږ سیو از واخلو، یعنې کافي به یې واخلو. له دې نه به یې ډیسکټاپ ته راولېږم. په ډیسکټاپ کې به ورته زه نوم ورکړم چې ډینجر وایرس لاندې دی، او دې ته به یوازې زه نوم بدل کړم، ډینجر وایرس. دا اوس ډینجر وایرس د دې ما نوم کېښود. یوازې د دې ایکسټینشن چې دی، کوم فایل چې زه سیو کوم، دا په ټي ایکس ټي کې ثبت شوی دی، او زه چې کوم وایرس ثبت کوم غواړم چې وایرس باندې دغه فایل بدل کړم، نو هغه به بي ای ټي کې موږ ثبت کوو. په بي ای ټي کې دغه فایل ما ثبت کړ، سیو مې کړ، ډیسکټاپ ته راځم. اوس تاسو دپاره یو عملي مثال راوړم چې تاسو پوه شئ چې رښتیا موږ په دې باندې یو کمپیوټر ډایلیټ کولی شو، یا د یو چا ډیټا ډایلیټ کولی شو. اوس زه په دې باندې ډبل کلیک کوم. دغه دی موږ عملیات ترسره شوه، یوازې کمنډ فرانټ چې دی یوازې یو پړکه وکړي. اوس راځم زه ګورم، دغه دی زموږ په کمپیوټر کې ټوله ډیټا ختم شوې ده. زموږ په کمپیوټر کې البته دغه د اف ډرایو چې ما انتخاب کړی، په دې کې ټوله ډیټا ختم شوې ده. که دې ته موږ لکه دلته چې ما لیکلی دي یوازې اف ما انتخاب کړی، دا ځلې ما یوازې اف انتخاب کړی. دغه که تاسو ډي ای اف جی ایچ او که داسې لاس نور ډرایوونه وي، تاسو هغه انتخاب کړئ، هغوی به هم داسې په یو کلیک سره ختمیږي. ملګرو که تاسو سره د دغه کوډ لیکلو توان نه وي در سره، تاسو دغه کوډ نشئ لیکلی، تاسو دغه کوډ چې دی نشئ لیکلی، لاړ شئ دغه د یوټیوب چینل کې، زما په یوټیوب چینل کې لاندې ډسکرپشن ته راشئ. په ډسکرپشن کې یو لینک تاسو ته پروت دی، له هغه لینک باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به د ګوګل ډرایو نه دغه فایل د ټي ایکس ټي یا د نوټ فټ په فایل کې تاسو ته ډاونلوډ شي. بیا د تاسو دپاره یو تمریناتي کار کوم. راځم په هغې کې دغه دوه د افغانستان بیرغونه دي، د دې کاپي اخلم، کاپي مې کړل. راځم ډي ډرایو اف ډرایو خلاصوم، اف ډرایو کې ما پیسټ کړل. اوس وګورئ زموږ په اف ډرایو کې دغه دوه بیرغونه پراته دي. نو اوس یې تاسو لاړ شئ وګورئ چې بیا کار کوي او که نه. دغه دی، بیا زه ورباندې کلیک کوم، دغه دی چې اوس به یې تاسو وګورئ چې کار کوي او که نه. نشته دی زموږ بیرغونه په دې کې. دا اوس موږ د دې طریقه. اوس یوه بله طریقه درښیم چې موږ د دې آیکن څنګه چینج کولی شو. دا دلته ما ډینجر وایرس نوم ورکړ، دې ته که تاسو هر نوم ورکړه، که تاسو جالبه ویډیو ورته ورکړه، که تاسو ورته د کرکټ سکیجول ورکړه، که تاسو ورته د کرکټ ویډیو ورکړه، یا تاسو ورته د ټکنالوژي امپورټنټ ټوټوریال ورکړ، که تاسو هر نوم ورته ورکړه چې داسې یو نوم وي چې خلک تر څو مجبوره شي دې باندې کلیک وکړي. تاسو غواړئ کوم کس تاسو ټارګیټ دی هغې ته، نو تاسو د هغې د احساساتو اړوند ویډیو نوم ورکولی شئ، خو د دې ایکسټینشن چې دی باید دغه په بي ای ټي کې وي، یعنې د دې ثبت چې دی فارمټ چې دی باید په بي ای ټي کې وي.
نو د دې دپاره زه اوس یو بل کار کوم د دې شارټکټ یو جوړوم کریټ شارټکټ کریټ ما د دې یو شارټکټ کریټ کړ نو زه اوس غواړم دې ته بڼه بدله کړم دې ته زه ډیزاین ورکړم هغه د فایل وي په هغې نوم کې دې پروت وي نو دې ته زه اوس شارټکټ بدلو هغه دغه آیکن چې کوم دی دغه ورته بدلوم راځم پراپرټیز باندې کلیک کوم په پراپرټیز کې چینج آیکن باندې کلیک کوم په چینج آیکن کې تاسو خوښه چې هر ډول جالب شی تاسو ورکوئ همغه ورکئ چې تر څو ستاسو ټارګیټ کس چې دی ستاسو کوم هدف چې دی هغه ورنه پوره کړی شئ زه راځم دې ته د هر آیکن چې تاسو ورکوئ ستاسو خوښه دلته تلی ډېرې آیکنې پرتې دي ستاسو خوښه چې هر یو ستاسو خوښ و هغه ورته ورکړئ زه به ورته د دې آیکن مثال یو تاسو په خاطر ستاسو نظر جلب کړم دغه آیکن ورکوم دا ما اوکې کړ افلای مې کړ افلای نه مې اوکې کړ وګورئ د دې آیکن چینج شو زه بیا راځم تاسو دپاره تمرین کوم او دغه شی چې دی دې ته بیا زه بیرغونه راوړم کنټرول وي کړم ما کنټرول وي کړل اوس زه ورباندې کلیک کوم وګورئ ډیټا ختم شوه زموږ یو شی هم نه پاتې کېږي تاسو به د دې لپاره یو فولډر جوړ کړئ او په هغې فولډر کې دغه دواړه فایلونه واچوئ دغه باید دواړه موجود وي دې سره باید دغه فایل هم موجود وي دا د دې لپاره پکار ده تاسو یو ځای فولډر جوړ کړئ په هغې کې د دې نوم چینج کړئ تاسو راشئ رینیم یې کړئ رینیم کې ورکړئ مثلا VIP ډیټا VIP ډیټا د دې ته نوم ورکړئ VIP ډیټا مقصد ویری امپورټنټ ډیټا اوس دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو دې باندې هر څوک مجبوره دي چې کلیک وکړي چې یو شی دی ځکه دې ته خو ما د دې بندیز علامه ورکړې ده چې دغه ځای چې دی پاور علامه ما ورکړې ده خو تاسو دې لپاره د پوټو نشان هم ورکولی شئ نور شیان هم ورکولی شئ چې هغې کې تاسو خپل ټارګیټ کاس چې دی هغه تیر باسئ او خپل کار ورنه ولاړ شي مخکې شي نو دې باندې چې زه اوس کلیک وکړم دغه دی زموږ ډیټا ختمه شوه دا و ملګرو د ډینجر وایرس یا د خطرناک وایرس ویډیو یا ټوټوریالز ملګرو که تاسو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د دې ګټه به دغه وي چې کله که ما نوي درسونه نوي ټوټوریالز نوي ویډیوګانې جوړولې تاسو ته به یو نوټیفیکیشن درځي یو میسیج به درځي او تاسو به په وخت سره کتلی شئ او دا زموږ فیسبوک پیج دی او دا زما شخصي پروفایل دی که تاسو سره کوم سوال کومه پوښتنه وي نو تاسو یې په آزاد ډول ما سره شریکولی شئ نو که تاسو دغسې د نورو ویډیوګانو غوښتونکي وئ تاسو زما فیسبوک پاڼې ته راشئ تاسو راشئ زما یوټیوب چینل ته راشئ او هغه سبسکرایب کړئ نو که تاسو هر ډول غوښتنه وي هر ډول ستونزه لرئ ما ته په کامنټ کې وکړئ او د کامنټ له لارې تاسو ما ته کولی شئ او د فیسبوک مسنجر او ایمیل له لارې هم تاسو ما سره خپل غوښتنه خپل نظر یا ستاسو ستونزه مطرح کولی شئ د خدای په امان ملګرو ښه وخت او ښې شېبې ولرئ